روغتیا او ژوند. سلامونه، د روغتیا او ژوند پروګرام ته ښه راغلاست. د روغتیا او ژوند برنامه زه ډېر اورم. کلات فکر تاسو دا برنامه کې یو د ماشومانو سینه او بغل برنامه اضافه کې خوشحالي ځکه چې اوس ژمي د ناروغي ډېر زیات. د اورېدونکي په ماشومانو کې د سینه او بغل د ناروغۍ په اړه معلومات غوښت. موږ هڅه کوو چې د روغتیا او ژوند د دې اونۍ په پروګرام کې د سینه او بغل د ناروغۍ په اړه خبرې وکړو چې دا څنګه ناروغي ده او په ژمي کې ولې ډېره لیدل کیږي. لومړی به خلک وژغوو چې دوی د سینه او بغل د ناروغۍ د پیژندلو په اړه څه وایي. زما ورور مریض و او ډېره سخته تبه یې وه، له خوراک هم لوېدلی. ما دا فکر وکړو چې دی به سینه بغل یې ډاکټر ته ورلو، سینه بغل هم نه و. بیا به یو ډاکټر د دې ناروغۍ په اړه معلومات راکړي. سینه بغل یا د ټټر ناروغي دا یو موسمي ناروغي ده چې په ماشومانو کې د هوا د سړېدو سره سم. او د پروګرام په وروستۍ برخه کې به د ګل بیبي د زوی له حاله ځان خبر کړو چې کومه روغتیایي ستونزه ورته پیدا شوې ده. اوهو، دا خو ډیره سخته تبه لري. دا تندی څومره تود دی؟ ګل احمد وروره څه ناروغي لري؟ دا پروګرام به زه نصیر احمد احمدي درته وړاندې کړم. سینه او بغل یوه داسې ناروغي ده چې د هوا په سړېدو سره ډېره تر سترګو کیږي. په تېره بیا دا ناروغي د ژمي په موسم کې ډېر ماشومان نیسي. خو د سینه او بغل ناروغۍ د پیژندلو نښې نښانې څه دي؟ لومړی به خلکو ته ورشو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. زما ورور مریض و او ډېره سخته تبه یې وه، له خوراک هم لوېدلی. ما دا فکر وکړو چې دی به سینه بغل یې ډاکټر ته ورلو، سینه بغل هم نه و. زما زوی سینه بغل و، په سینه کې کښا ډېره وه، قهقه قهقه کوه. زما ورور ډېر زیات ټوخېدو، ګمان مې کېدو د سینه بغل و. د افغانستان په ډېرو سیمو کې ډاکټران او روغتیایي مرکزونه نشته، ځکه نو ډېر افغانان په خپل فکر د بېلابېلو ناروغیو پیژندنه کوي او د درملنې په هیله یې په خپل سر بېلابېلې تجربې ترسره کوي. که څه هم یو شمېر کورنۍ تجربې ګټورې پایلې لري، خو دا تجربې هغه مهال لا ګټورې ثابتېدای شي چې ناروغۍ په سمه توګه تشخیص او وپېژندل شي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د سینه او بغل د ناروغۍ د علایمو او نښو نښانو په اړه څه وایي، په همدې هیله په کابل کې د ماشوم د روغتیا یا اندرا ګاندي روغتون ته ورغلی وم او هلته مې د دې روغتون له یوه ډاکټر امیر محمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې سینه او بغل څنګه ناروغي ده. سینه بغل یا د ټټر ناروغي دا یو موسمي ناروغي ده چې په ماشومانو کې د هوا د سړېدو سره سم پیدا کېږي چې د ځینو میکروبونو یا ویروسونو له کبله دا ناروغي په ماشومانو کې رامنځته کېږي. تاسو ویل چې دا ځینې میکروبونه دي، آیا اوړه یا په ګرمه هوا کې دغه میکروبونه نه وي؟ په اوړي کې خو هم دا میکروبونه شته، یو خو په دغه موسم کې دوی ښه فعالیت کولی شي، بل دا ده چې د کورونو کې د تجمع له کبله، ځکه په اوړي کې خو کېدای شي چې په زموږ خلک چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده، بیل اوسېدلی شي په اوړي کې یا بیرون استراحت وکړي، مګر په ژمي کې تجمع د افرادو په یو کوټې کې په یو اطاق کې د ژمي د یخلي نه کبله په یو اطاق کې دوی تجمع کوي، یعنې ازدحام په یو اطاق کې زیات وي. که چېرې دا یو نفر په یو دې باندې اخته شي، بیا کولی شي چې ټول چې په همدې اطاق کې اوسېږي اخته کې، یعنې قایل شخص اخته وي، کولی شي ماشومان اخته کې، غټ ماشومان اخته وي، کېدای شي واړه ماشومان اخته کې، یعنې په دې حالت کې ازدحام زیات وي او د دې میکروبونو لپاره ښه زمینه مساعدېږي. او همدارنګه د ژمي سیزن کې دغه انتاناتو فعالیت سره کېږي، زیاتېږي. که چې دا انتان موجود وي خو سینه بغل په اوړي کې دومره ډېر نه، مګر په ژمي په راتګ سره دا شدت پیدا کوي. ډاکټر صاحب، ډېر خلک مختلفو ناروغیو ته دوی فکر کوي چې دا سینه بغل ده. د سینه بغل علایم څه دي؟ مونږ هر ټوخي ته یا هر ماشوم چې ټوخی ولري هغه ته سینه بغل نشو ویلی، ځکه کېدای شي چې دا یو عادي ریزش اوسېږي، کېدای شي د ستوني تکلیف ولري یا نور ستونزې ولري، هغه ته موږ سینه بغل نشو ویلی. سینه بغل هغه وختو ته ویلی شو چې ماشوم تبه ولري او د دې د ټټر تیږه وهل یا به حساب پرش سینه حرکات زیات وي، ماشوم ته روبدلی نشي، وضع یې داسې خراب وي، نو دغه حالت کې موږ کولی شو چې دې ته سینه بغل وایو. یعنې هر ټوخي ته موږ سینه بغل نشو ویلی. دا سینه بغل بیا ځان ته درجې لري چې عادي سینه بغل ده، یو شدید سینه بغل ده، یو ډېر شدید سینه بغل ده. چې په عادي سینه بغل کې کېدای شي ماشوم ټوخی ولري، تبه ولري او دغه سږي ښه نه وي، او یو شدید سینه بغل چې هغه ماشوم ته یې هم نشي روبدلی یا سینې پرش
یا یې ټټر تیږه زیاته وي، یعنې که وړوکی ماشوم یې د شپېتو وارې نه زیاته په یوه دقیقه کې چې وي هغه شدید سینه بغل ده، یا دا چې که دغه نه عمر کم وي چې د 50 نه لوړه وي په دقیقه کې د سینې پرش هغه ته موږ شدید سینه بغل ویلی شو. دا باید په روغتون کې تداوي شي او روغتون ته ماشوم ورسول شي. یعنې په دې معنا چې موږ هر ټکي ته سینه بغل نشو ویلی، کېدای شي یو عادي رزش وي او که چېرته ناروغ تی نشي روږدلی، د سینې پرش یې ډېر وي، شدیده تبه ولري، او یا دا چې د اطرافو خلکو په حساب باندې دا یا داسې لاس او پښې کاږي او سترګې داسې جیب جیب ودرېږي، دغه ته موږ په حساب باندې کنوژن او د په حساب نه اختلاج ورته ویل کېږي. که چېرته دغه حالات په دې کې پیدا شو نو دوی دې باید زر ته زر روغتون ته ورسوي، او ځکه دا د روغتون مریض دی باید په روغتون کې تداوي شي. وپوهېدو چې د سینه بغل ناروغي د کال په هر فصل کې وي، خو په سړه هوا کې ځکه دا ناروغي ډیره تر سترګو کېږي چې په یخني کې دا میکروب ژر وده کوي. همدارنګه یادونه وشوه هغه ماشوم چې د سینه بغل په ناروغۍ اخته وي په سینه کې کغا پغا ډیره وي او تر معمولي اندازې ژر ساه کاږي. خو د ګلبیبي زوی کومې ناروغۍ نیولی او ورور یې ګل احمد هغې ته څه وایي، دا به په یوه ډرامه کې واورو. زار قربان مور دې در نظر شه. سلام علیکم خورې. وعلیکم سلام. ګل احمد وروره ستړی مشې؟ خواره مشه خورې، دا فیروز ولې ژاړي؟ هی هی ګل احمد وروره څه درته ووایم، سره تبه یې ده، سره تبه. ته لږه خوښه چې زه وګورم. اوهو دا خو ډېره سخته تبه لري، دا تندی څومره تود دی. ګل احمد وروره څه ناروغي لري؟ خورې زه خو ډاکټر نه یم، خو له علایمو څخه داسې راته ښکاري چې خوریا مې د سینه بغل په ناروغي اخته شوی. وی وروره سینه بغل به څنګه وي؟ زه خو وایم چې ساده زکام ده. زه خو له ځانه نه وایم، زما زوی هم سینه بغل و، کټ مټم داسې علایمې لرل چې اوس یې فیروز جان لري. ډاکټر ته مې چې وروسته هغه هم وویل چې سینه بغل دی. زما خو باور نه راځي. ته دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې خوریا مې په دې ناروغي اخته شوی؟ څه درته ووایم، یو څو ورځې ساده زکام نیولی وه، خو اوس دا د دې حال ته راورسېد. خورې ما ته داسې ښکاري چې د زکام په وخت کې د غم ورته نه دی خوړلی، یعنې ډاکټر ته مو نه دی وروستی. وی وروره ته هم عجیبې خبرې کې، زکام ګوره او ډاکټر ګوره، زکام خو پخپله ښه کېږي. هی که زکام په خپله ښه کېدی نو اوس به د زوی په سینه بغل نه و اخته شوی. ګل احمد وروره د زکام یې له سینه بغل سره څه؟ که زکام په سمه توګه تداوي نشي په بدو اوړي، بیا په سینه بغل باندې بدلیږي. یعنې زما زوی سینه بغل نیولی؟ هو دغه دی په سینه کې هم کغ دی او سینه هم تر معمولي اندازې ډېره ښکته پورته کېږي، ژر ژر ساه وباسي. هو په خدای ته خو رښتیا وایې، دا دې تبه هم لري؟ هو خورې له سینه بغل سره خو تبه هم تړلې ده. دا ژمی د خدای ورک کي، دا ټول د سړې له هوا له امله دي چې زوی مې لومړی زکام شو او بیا دی حالت ته راورسېد. خورې د سینه بغل ناروغي د کال په هر وخت کې پیدا کېدی شي، خو ژمي کې ځکه ډېره وي چې په سړه هوا کې د دې ناروغي لامل یو میکروب دی چې زر وده کوي. ښه هو خو ته دا راته وایه چې د فیروز پلار چېرته تللی؟ فکر کوم چې په جومات کې به یې. زه ځم چې ورته ووایم تر څو فیروز ژر تر ژره د درملنې لپاره د ولسوالۍ کلینیک ته ورسوي. ته خو یوه پیاله چای وڅښه، په تناره کې جوش اوبه شته. اوس چای پرېږده، لومړی باید فیروز ډاکټر ته ورسوو چې بله ستونزه خدای مکړه پیدا نشي. ګل احمد خپل خور ته په ماشومانو کې د سینه بغل د ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات ورکړل. موږ هم وپوهېدو چې سینه بغل سخته تبه لري او هغه ماشوم چې په دې ناروغۍ اخته وي نو سینه یې کخ کوي او تر معمولي اندازې ژر ساه کاږي.
له دا ډول ناروغانو سره ټوخی هم تړلی وي او بل دا چې که څه هم د سینه او بغل د ناروغۍ میکروب د کال په ټولو فصلونو کې وي، خو دا ناروغي د ژمي په موسم کې ځکه ډېره تر سترګو کېږي چې په سړه هوا کې د دې ناروغۍ میکروب ژر وده کوي او فعالیت یې ډېر وي. همدارنګه یادونه وشوه چې د طب له نظره سینه او بغل په 3 درجو ویشل شوی دی. په لومړي ډول سینه او بغل کې ناروغ ټوخیږي، مړه تبه لري او ساه ایستل یې د معمول په شان نه وي. او په دې ډول سینه او بغل کې د ناروغ درملنه اسانه ده. خو که په دې مرحله کې د ناروغ غم ونه خوړل شي نو ناروغي وده کوي او په 2مه درجه سینه او بغل بدلیږي. په دې درجه کې سخته تبه په سینه کې کغا او ژر ساه ایستل تر سترګو کېږي. او په 3مه درجه سینه او بغل کې چې تر ټولو خطرناکه دی د یادو شوو علایمو ترڅنګ شدید تشنج یا د بدن د غړو کږېدا ورسره تړلې خبره ده. نو کورنۍ باید خپل ماشومان په هماغه لومړیو کې ډاکټر یا روغتیايي کلینیک ته ورسوي، ځکه د هرې ناروغۍ درملنه په لومړي سر کې اسانه، له خطره وتلې او ارزانه ده. آیا تاسو په سینه او بغل اخته ماشومان په یادو شوو علایمو پیژنئ او که نورې نښې نشانې هم ورته لرئ؟ موږ ته یې په لیکونو کې ولیکئ. خو د یادولو وړ ده چې د روغتیا او ژوند په راتلونکي پروګرام کې به د سینه او بغل د ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبرې وکړو. د لیکونو د رالېږلو لپاره د پروګرام پوستي پاتې دي. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC د پوسټ باک شمېره د 1 کابل افغانستان او له افغانستان څخه بهر GPO د پوسټ باک شمېره د 255 پېښور. نو تر بلې اونۍ یو بل پروګرام مو په خدای سپارو.